السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به. نننۍ ویډیو زموږ د فیسبوک د اکاونټ په باره کې ده چې اکثر داسې مسله وي چې زموږ اکاونټ بل څوک استعمالوي یا زموږ اکاونټ د فیسبوک آی ډي چا هیک کړي وي یا زموږ په خپله د فیسبوک آی ډي خپله د چا په موبایل کې لاګین کړي وي، بیا زموږ نه هیر وي، یا په کوم یو ځای کې زموږ د آی ډي د فیسبوک یوز کېږي او موږ ته د هغې پته نه وي. نو تقریبا ټول فیسبوک یوزر له دا پکار دی چې خپل د آی ډي دغه معلومات لازمي وکړي چې یاره زما آی ډي په کوم ځای کې څوک استعمالوي. صحیح ده؟ د دې نه خو ډېرې مسلې جوړېدی شي، لکه ستاسو اکاونټ دی هغې څوک یوز کوي، هغه ته هر څه کولی شي، چاته ته میسج کولی شي، چاته ته ډېر مسایل د دې نه جوړېدی شي. نو تاسو راځئ دغه څه درته ښایم چې څنګه تاسو خپل اکاونټ معلوم کړئ چې یاره زموږ د فیسبوک آی ډي په کوم ځایونو کې یوز کېږي. ټیک ده؟ راځئ دغه سیټنګ درته ښایم. ها جی، په فیسبوک کې به تاسو سمپل په دغه 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. ټیک ده؟ بیا به راشئ لاندې دغه سیټنګ باندې به کلیک کړئ، سیټنګ اینډ پرایوسي، په دې باندې به کلیک وکړئ. د سیټنګ اینډ پرایوسي تاسو ته وکړه، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو کلیک وکړو، بیا به په دغه سیټنګ باندې کلیک کړئ. ها جی، اوس په دې کې به تاسو په پاسورډ اینډ سیکیورټي په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته مخامخ ښکاري. ها جی، اوس تاسو ګورئ ویر یو آر لاګین چې په کوم ځای کې ته لاګین یې. صحیح شو؟ تاسو ته به ښکاري کم تاسو په سر باندې کم موبایل ښایي، نو دا اکټیو ناو تاسو ته کم چې ښکاري، نو دا اوس تاسو کوم موبایل یوز کوئ، په کوم ځای کې تاسو یې خپل فیسبوک آی ډي یوز کوئ، دا هم هغه ده. صحیح شو؟ اوس تاسو په دې سی آل باندې کلیک کړئ چې تاسو ته پته به ولګي چې یاره زموږ اکاونټ په کوم ځای کې استعمالیږي. په دې سی آل باندې به کلیک کړئ. صحیح ده؟ په سی آل باندې مو کلیک کړو. اوس ګوره په دې کې تاسو ته 3 ځایونه ښایي. صحیح شو؟ چې میسنجر یسټرډے 2:52 PM تاسو ته ټایم وخت ښیي چې یاره په دې ټایم باندې په دغه وخت کې ته په پلانکي ځای کې آنلاین وي. صحیح شو؟ یا په کوم موبایل کې ته په لاین یې، ستا آی ډي په کوم موبایل کې په لاین ده، یا په کوم لیپټاپ کې ده، یا په څه کې هم ده، خو د هغې معلومات تاسو له دوی راکوي. هر یو ملګری دا سیټنګ لازمي وکړئ، داسې نه چې ستاسو آی ډي ستاسو د فیسبوک اکاونټ بل څوک استعمالوي او تاسو ته د هغې پته نه وي. صحیح ده؟ نو څه به وکړئ، تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. ټول ملګري په 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ او د خپل اکاونټ چې دی دا به د دې نه لاګ آوټ کړئ. ټیک ده؟ دغه تاسو ته به ښکاري دغه 3 ډاټ دی، په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح ده؟ او ښکته به تاسو څه وکړئ، په لاګ آوټ باندې به کلیک کړئ. دا لاګ آوټ چې په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح ده؟ اکاونټ څه شو ستاسو؟ لاګ آوټ شو. صحیح شو؟ بیا به دغه شانتې په دې بل 3 ډاټ باندې دغه شانتې کلیک کړئ او لاګ آوټ پې کړئ. نو ستاسو اکاونټ چې کوم دی هغه بالکل سیف شو او تاسو ته پته ولګېده چې یاره زموږ اکاونټ بل ځای کې نه یوز کېږي، زموږ د فیسبوک آی ډي بالکل سیف ده، خپل موبایل کې ده. او ډېره مننه کوم، ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.